امرالله صالح څوک ده؟ د امرالله صالح په اړه داسې څه چې تاسې به نه ترې خبر. ګران اورېدونکو السلام علیکم. د مطلب له شریکېدو وړاندې چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. امرالله صالح 40 کلن ده، په قوم تاجک او د پنجشیر ولایت اصلي اوسېدونکی دی. هغه په دري، پښتو، انګلیسي او اردو ژبو خبرې کولی شي. واده یې کړی او 15 اولادونه لري. صالح د جهاد په وخت کې د احمد شاه مسعود ملګری و. هغه د طالبانو او د پاکستان له سرسختو مخالفینو څخه شمیرل کیږي. پر افغانستان د امریکایي یرغل پر مهال نوموړی د امریکا د استخباراتو سره ځانګړی کار کاوه او له 2004 نه تر 2010 پورې د افغانستان د ملي امنیت ادارې رئیس و. مارشال فهیم د ده په اړه ویلي و چې دغه شخص د مجاهدینو په ضد ده او غواړي چې موږ په امریکا وځپي. ویل کیږي چې د امرالله صالح اړیکه تر پایه د مارشال فهیم او استاد رباني سره خرابه وه، خو د ده اړیکه د کرزي سره ډیره پیاوړې وه او د کرزي د نظام طرفدار و. امرالله صالح د کرزي په دوره کې ویلي و که چیرې د کرزي یو ویښته ته هم ضرر ورسیږي، وطن به د بربادۍ په لوري لاړ شي. بیا په 2014 کال کې انتخاباتو کې امرالله صالح په دې لټه کې و چې د اشرف غني معاون شي. هغه ډیر کوشش وکړ چې د غني توجه ځان ته واړوي، خو بریالی نه شو چې وروسته د ډاکټر عبدالله له ټیم سره یو ځای شو، خو په دې ټیم کې دومره لوړ مقام نه لاره. دا ځکه چې د جمعیت ګوند د غړو سره چلن ښه نه و، نو هغوی هم ارزښت نه ورکاوه. که څه هم دی د عبدالله د ټیم استازی و، خو د عبدالله ټیم لخوا ورته کومه دنده ورنه کړل شوه چې وروسته په 1495 کې د اشرف غني لخوا په امنیتي برخه کې د دولت وزیر وټاکل شو. ویل کیږي چې د جمعیت ګوند غړي کله چې په دولت کې دنده واخلي په خپل دفتر کې د احمد شاه مسعود عکس حتما لګوي، خو امرالله صالح عکس ونه لګاوه چې له امله یې ځینو اشخاصو پر د نیوکې هم وکړې. دوی په ځواب کې وویل چې موږ باید امنیتي برخه سیاسي نه کړو او ډیر پخواني مجاهدین له دندو لرې کړل. په هغه وخت کې د سیاسي شنونکو لخوا ویل کېدل چې امرالله صالح ته په دولت کې د دندې ورکړه به د سولې روان بهیر لپاره ښه ثابت نشي. ځینې بیا وویل چې دغه کار په ترسره کولو سره ارګ غوښتل چې نورو ډلو ته پیغام ورکړي چې موږ ټول په شریکه د سولې راوستو کې رول لوبولی شو. خو ځینې فعالان بیا وایي چې اشرف غني د دې لپاره امرالله صالح له ځان سره کړ چې دوی د خپل ځان په مقابل کې جوړېدونکي اختلافونه له انتخاباتو وړاندې ګډوډ کړي. دوی یادولو ده چې امرالله صالح په خپله جمعیتی ده، خو کله چې د روند سبز په نوم بهیر رامنځته کړ اوس د جمعیتیانو سره پخوانۍ ملګرتیا نه ده پاتې. دوی یادولو ده چې څه موده وړاندې امرالله صالح د کورنیو چارو وزیر ټاکل شوی و چې 24 ورځې دغه دنده ترسره کړه. خلک هغه ته ډېر خوشبینه و. د زورواکو لیست یې خپور کړ او ډېر یې ونیول او په 24 ورځو کې په کابل کې یوازې 3 پیښې شوې وې، خو وروسته یې بیا استعفا ورکړه او په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د ولسمشر غني لومړی مرستیال شو. امرالله صالح د کمپاین په ورځ په پکتیا کې په غونډه کې په پښتو وینا وکړه. خلکو ته یې وویل په تېرو 300 کالو کې به دا لومړی ځل وي چې د شمال څخه یو شخص راځي او تاسو ته د ملي یووالي دعوت درکوي. امرالله صالح وایي چې له اشرف غني نه مې غوښتي و چې په پښتنو ولایتونو کې به د خبرو وخت حتما ورکوي. هغه وایي چې شمالي ولایتونو کې د خبرو اجازه هم ورنه کړل شي، پروا یې نه کوي. هغه وویل چې ټول افغانستان خلک دته یو ډول دي او دوی ډېر پکتیاوال ملګري لري او پرې ویاړي. زیاتوي چې تر څو د پکتیا شمله هڅه کوي زموږ سر به نه ټیټېږي. هغه زیاته کړه چې خپل دریځ یې بدل کړی، نور جنګ نه غواړي او له مخالفینو یې وغوښتل چې سوله وکړي. په هر حال تاسو د امرالله صالح په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر څنګ زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کول مه هېروئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.